صحیح بخاری کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک ذکر دی چې په دغه حدیث باندې د صحیح بخاری کتاب اختتام وشي، بخاری شریف ختم شي. دا یو ډیر عجیبه کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته ښودلي دي، او دا داسې کلمات دي که ته ډیر زیات ګناهګار وي، دومره ګناهونه چې سمندرونه هو په دنیا کې اسم اوبو فیصد زیات ته چې سمندرونو اوبه سکے چې د هغې نه کوم زګونه خیږي، دومره ډیر ګناهونه هم تا کړي، دا هم تا ته الله تعالی معاف کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان، یو دوه کلمې داسې دي چې په ژبه باندې ډیر زیات اساني دي، سپکې کلمې دي. حبیبتان الی الرحمن، او دا دوه کلمې رحمان ذات ته ډیر زیات خوښې دي. ثقیلتان فی المیزان، او د اعمالو په تله کې دا ډیر زیات درنې دي. په ژبه اساني دي او د اعمالو په تله کې ډیر زیات درنې دي، او رحمان ذات یعنی الله جل جلاله ته دا کلمات ډیر زیات خوښ دي. دا کم کلمات دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یو فضیلت دا دی، ډیر زیات فضایل دي. یو حدیث مبارک کې دا راځي، اغم صحیح بخاری کې ذکر دی په کتاب الدعوات کې، چې څوک د ورځې سلزل دا کلمات وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، نو دی به د قیامت په ورځ باندې دومره عمل وروړي نیک، د قیامت په ورځ باندې دومره نیک عمل وروړي چې د دومره نیک عمل به د چا سره نه وي، صرف هغه کس سره وي چې هغه دا کلمه نه زیاته ویلې ده. او سلزل په یو ورځ کې ویل څومره آسان کار دی. نه دی ویل نبی اسلام چې سحر کې سلزل ویا یا ماښام کې سلزل ویا یا ماسپښین کې، نه بس ورځ کې سلزل ویل دي. استاد خو د پنځه منځونه دي، که هر مون نه پسې شل زل وي نو سلزل شو، یا استاد خو که صرف سحر کې وي، صرف ماسپښین کې، صرف ماښام کې وي، یا تقسیمی کا 50 زل ماښام ویا 50 زل سحر ویا، عموم صحیح ده. سلزل چې چا دا کلمات وي اب دومره عظیم عمل د قیامت پر ورځ باندې وروړي. یو بل حدیث مبارک کې راځي، دا صحیح بخاری کې ذکر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا دا کلمات سلزل ویلې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، د ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کی اگر کدا د سمندر د زګونو برابر وي. اوس دا څومره اساني کلمې دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او دا سلزل ویلو باندې الله تعالی دومره عظیم اجر انسان ته ورکوي. نو یقینا موږ دا خپل معمول جوړول پکار دي.